ګل احمد کاټن مې چولو ګل احمد ویم د خدای مسلمانه مغازیه سار شي او ماښام شي او ستا غم خادي نه ختمېږي خو زمړه ویم زمین د مشرانو غم اتل دي وي د ښه سړي د جنازې نه پته لګي مړه زه چې پې ورځم راځه ماما ودرېږه ولې بچي دا سکریم هله سپین که دقه چل دی که نه د خدای مسلمانه سکریم اخېستې شي خو بیا د کلاولو چل نه درځي راکړه دې خوا دا ونیسه دا تو دې ځای څنګه ده سکریم په شانې ده که نه د خدای مسلمانه خو ما ته هم پته لګي چې سکرین په شان دی ده خو هسې یو چکتي وه نه بچې زما ته نه کېږي هسې یو چکتي وه دا مې نه خفه کېږي ښه زه راله ولې دې خفه کېږي ستا لپاره به دې خیر یو چک وم مړه ته مې نه کېږي خدای دې زهر که انت خدای مسلمانه زما وختي زهر شوی دی وای په دې ماشوم څه چلو شو ورکه چې ورشم نه نو ته خدای مسلمان ته چې مري غواړې تا ما ته نه وایې چې دا چکتي نه وه ما دا د وی لږ چک دی تا خو ټولو غړو ځناورانو ویم زمین د مشرانو غم اتل دي وي د ماشومانو نه شیطانه مامان غوښتلي اون دې پرې خپله خولې وایي چې چکتي نه اوس جاړي ما دا د وی لږ چک دی تا خو ځناوره ټولو غړو د شابه مړه کور ته د شابه نه زه به هله ځم چې ما له بلي ووالې جامه دا خو بیاورې ای بچې ما سره اوس ماتې پیسې نشته دی بیا به دله بل ټیم والم صحیح ده نه زه به اوس هله ځم چې ما له بلي ووالې جامه بچې نو زه مشر یم خیر دی که نه ښه زه به دله انشاءالله سبا به دله والم ښه او شابه ځه کور ته لاړ شه شابه نه را شابه یا الله توبه یا الله توبه دا مې څه په لانجه سرو خو د سکریم ذایقه وای ډېره مزېدار ذایقه یې وه السلام علیکم داجی ګوله وعلیکم سلام بیا د ساجت ته چې پټکه خوله چې داجی ګوله د خدای مسلمان آخر زما مشر نو عزت پدې نه کومه عزت مې کې خو چې په پټي کې لګیم که نه نو سلام هم را باندې نه اچوي دقه چل دی که نه د خدای مسلمان 24 ګنټې په پټي کې اخته مرګ دې جوړېر کړی دی د شپېتو نه اورېدلي د الله په کور کې کښېنه او 15 وخته مونځ او دس کوه یاره اوس ته موږ ته عقل ښایو یاره پکار یې تا موږ ته عقل ښو ګوره بچي مرګ په نیټه دی ها هر سړی به مري زه خپل کار روزګار هم کوم او خپل مونځ او دس هم کوم ښه مړه د خدای مسلمانه خو دې ما ته پته لګي خو دا تو د جګوله په پټي کې څه کول وایي څه دې کول هغه لیجې مې به کول که نه څه مې کول مړه ما به چې څه دې کول یاره تاسو خو دا سرسرګي نشته چې ورښکاره شم چې څه لږ کار ورته وکړم مړه دا جګوله خدای شته که نه دا ګیله به در انشاءالله سهار وختي ختموم سهار به درځم او لچې به درنه خورم لچې به رانه خورې په دې خولې هم رانه شي کېښودې ښه وایي دا ولې تا سره زما غم خادي نوره پاتې ځه ورکېږه خپل کار روزګار کوه ته اوس دلته وګوره وی غم خادي مې سره ختمه شوه ویم دا جګوله ویم زمین د مشرانو غم اتل دی وی هر قلندر ته سمندر د مچ وزر ښکاري نادانه ته د لیونو په قدر سپېږي ویم دا جګوله تا خو ما سره غیرت او پښتو کړه خو دا به تو وینې ستا په دې پټي کې خو زما د لچې یو دانم پاتې شوه نو ته خو وګوره خو مغازیه داسې ورپسې مه ورځه ولې چې ګل احمد کاټن دی چولې دي لاول دا جامې بدلې که بیا به درځم غم مه کوه واه 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 ویم زمانه خو یو سل ځله نفرت وکړي سړی زه نه کوم خو خرڅومره بغاوت وکړي سړی او رشته چې په اسمان باندې خدای نه وي جوړه کړې یار نشته دی خو خرڅومره محبت وکړي سړی او خو تور دی او خو سپین دی خو غریب دی خو مالدار دی پکار دی چې د هر انسان عزت وکړي سړی پرېږده مغازیه د خدای مسلمانه خلک پسې او دا ته پسې عزت او ذلت ورکولو والا هغه بله ذات دی اوس لچې له راغلي د لچې دا کار مخکې که د خدای مسلمانه ویم زمین د پاکستان د نوي کال نوې میوه دې ته وایي لچې او خو ظاهر شاه راغی نو بیا به خورې لتې دښته د خدای مسلمان دا وخت د موقع دی او جانان د مینې مې اوسېږي ثوابې کې جانان د مینې مې اوسېږي ثوابې کې زه کم زړه نه لګي په کراچۍ کې بلکه د خدای مسلمان ته داسې کار وکړه ته د کوره روزه دا دې څه وایي دواړه بوتښتو چې په کوم طرف ته لاړو
راشه خو تودېږي ویم د خدای مسلمانه تا سره چې د کوره څوک ځي که نه نو ډېر بد به کوي نو خو زمړه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وي چې څنګه یې می هغسې جي خو چې څنګه تي نو هغسې به هغه جینۍ که نه او سر ته وګوره سر خو نشته دی وروره ویم سر یې داسې ښکاري لکه په بټۍ کې چې سوځېدلی کانکر پروت دی یاره ورځمه ښه موټرسایکل نه په هیچل کې ګوزومه که سبا د کوره راووتې او که نن راووتې نو ځو به ښه وروره هر چاته چې ځي خو لاول زما د موټرسایکله کوشه تا ته ویم وروره دا څه کې د خدای مسلمانه کوشه لري موټرسایکله مړه و دا ستا دی نو دا د چا دی ها دا مړه دا دومره کمقل انسان دی خپل موټرسایکل یې ماته پرېښودو په مغازیه د دې لارې نه لږ سیټ ته کړه اخوا به بیا د سره ګپ شپ لګو بس همدا ځای ښه دی مړه د دې ځای نه ښه ځای نشته دی واه 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 دا مې ټکټ کړو خو د ټکټ کې یار وره د خدای مسلمان دی موټرسایکل سره خو ته پیاده روانې دا ولې یار وره تیل راته ختم شوي دی پمپ راته ښایه دقه ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وي دوست خو هغې چې په سخته کې دې په کار شي د خدای مسلمانه دغه مخامخ دوکان نه یو بوتل راوله چې بوتل کې تیل درکړم ښه وروره زه به د خپل ګاډي نه تیل درکړم ښه بس دا موټرسایکل به دلته ولاړي شابه زر راوله هله زما نور شابه زر راځه ښه لاړې نو شپه دې وکړه ویم رالم ملګري خو تش بوتل راته میلو نه شو د شربت تا بوتل مې راوړه دا تې توس کا او ما دې پکې پېټرول لاړه نو بس ټیک ته که نه او د خدای مسلمانه دا خو دې وړوکې وروړه که نه یار غټ بوتل وړه لیټرې غټو واه شابه وروړه تیل پکې ډېر درکړم که نه شابه زر کله چې راځي نو دغه ما څکلي الحمدلله ویم ملګري تا راته غټ بوتل یادو وګوره غټ بوتل مې ورپسې راوړه د خدای مسلمانه دا هم وړوکي دی مړه غټ بوتل وروړه هغه پکې پې وړي نه هغه بوتل وروړه په دې نه هم غټ راوړم او که نه شابه زما نور دی زر راځه شابه چې تیل ډېر درکړم ښه دا به کور ته یوسم یار ځکه چې دا ډېر مزېدار دی دا به کور ته یوسم نو قسمتا سلوب دې وکړې هی پرېږده مغازیه قسمت تې راویښ شوي د خدای مسلمانه ویم ملګري دا شی مې راپسې راوړه ای د نر بچیا اوس دې بوتل راوړه ښه دې خوره تیل او تماش شروع کړل ښه وروره او دغه مخامخ زمین کور دی زه به دا بوتل کور ورکړم او ته ځان له دا بوتل ډک کړه ښه ویم په دې مې پېکه چې ویم دا شی ډک کړم او که نه د خدای مسلمانه الله پاک دریابي له راکړی دی دا باټې نه دي دا ته مکمل ډک کړه ښه چا به راته وشو ورته اوس پکې شرمېږه دا بالټي اړوټه کېږي نه یاره موټرسایکل یې دلته راوستی دی او یار مې ورته ناست دی تیل ترې نه وکاږي یاره ویم درځمه اوس په دې خوښ شم صبر وکړه مړه دا ډک نه دی یاره څوک یې ملګري ویم دا ته څه کوې وروره زه څه کوم ګورې نه چې پېټرول ترې وباسم دا څه پمپ دی چې ته دې دا بالټي ډکې ویم ستا خو وروره مازغه نه دي خراب یاره مازغه خو مې خراب نه دي خو همتا راله مازغه خراب کړل ستا یې بیخ وکاږه موټرسایکل دې راله تیلو نه خالي کړه ورګه هلکه دا خو عملي ولا هلک دی هلکه ولې ژاړې اوکې مامور پلار روټۍ نه راکوي یا لکه د خدای مسلمانه دا څنګه مور او پلار دي چې تا له روټۍ نه درکوي ستا سبق به نه هم کوي نو مور پلار یې وي ته به کار شپه کوي زه به تا له روټۍ هم نه درکوم او
ویم د خدای مسلمانه اپرین شه او په داسې مور او پلار شه لکه دا تاله چې درکړي دي دا وګوره کنه وړه قطره ده باندې د الله کم نشته دی خو مور او پلار بچي ستا د خیر لپاره وي کنه بیا سبق لا زسیده او زمین د مشرانو هغه متل دی وی زوړ یار زینکړی اسی هغه ورځ تا په ما باندې مړی خوړلې دي او زه به دې اوس واده له بوځم او مړه غټې روجې به د باندې وخورم دا غوښې دي پکې صحیح ده ما سره ځي زه چې ځو راځه کاکا ودرېږه ولې هغه مخامخ چرګوټي مال ونیسه راشه خو ته ودېږې د خدای مسلمانه هغه چرګوټي خو پردی دی که نه خیر د هغه چرګوټي مال ونیسه زما څنګه ملګری یو یا خدایه پاکه نو ملګری خو دې یم خو پردي چرګوټي خو در نشم ګېرولی که نه خیر زما له هغه چرګوټي ونیسه زما څنګه ملګری یو ما خپله خبره دې راټینګه کړې ده تا ته هم زه غل ښکارم که نه خیر زما له هغه چرګوټي ونیسه ته زما څنګه ملګری یو دقه چل دی که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي په زړه به دې یوئ او وبشي بل څه ونیسه منه روان سلي او اوس په چرګوټي غلا کړو ونیسه هندو یاره لپاره غټه غوښه خوړلې ستا لپاره خو به دا چرګوټي اوس اوس ګېرومه ته صرف زما انتظار کوه زه پرې ورغلم ښه